ځوان یو ځل بندي شوی و جیل یې خوړلی ده هغه دا چې ده وزې ته سترګک والی و بس کامرا ورمې زه دې ځینې ځه ورمې ځه یمن صبر وکړه یمن صبر وکړه ډېر ګرم یې ته دې ما دې سر ته وګوره دا به د 100 روپۍ پلیټر سره برابري والا ورور مې 2 روپۍ پلیټر هم ورته نه برابرېږي السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مه شئ زه یم خبریال مصطفی میاخیل راغلی مارکو بازار ته واوا پاسپورټ د ملګرو دلته خپرونه کوو چې دلته دوی سره څوک مصروف دي څه شی پخوي او د خلکو مخکې څه کار کوو اوس څه کار کوو دوی سره به ګپ شپ لګوو ملګری ناست ده سلامونه وروره ستړی مه سئ نوم مبارک دی سلام خیر علي نوم مې واحد الله دی نوم دی واحد الله ده ډېر ښه دی کوم ځای زه د کونړ یم اصلي د کونړ د کونړ غلام احمده باړې ته مزه باړې ته مزه ډېره مننه ملګرو دا د کاروبار ډېر ښه برکت دی دا ملګری چې و دا به مخکې دا ګورل د اوس کاروبار شروع کړی ماشاءالله ډېر ښه کاروبار کوي که نه چې ډېر ښه شی ده دا به دلته مخکې راته د جلال آباد ته د لغمان ته به ته دا به لرې لرې ځایونو ته چې دا ګیر نه شي دا به دا غلا کوله د سره نور ملګري مو ورسره وو السلام علیکم وعلیکم څه خبره ده ورور دا چې تا خو زموږ غیبت شروع کړی بنده کړه دا کامرا ورور مې زه دې ځینې ځه ورور مې ځه یمن صبر وکړه یمن صبر ډېر ګرم یې شروع شوله اوس به وروسته راځو نورو خبرو ته تا نوم مبارک څه ده زما نوم خیال محمد اتل دی دا زه دلته منیجر یم ورور مې دلته شی کوي ورور منیجر ده هر څه دوی برابرې څه شی دی برګر هم شته پیزا شته چرګان شته دي چپس شته شودو چای لرو ملګرو دا چرګان چې دي دا روغ چرګان دي هغه چرګان دي کورني چرګان دي کوم چرګان به چې دی استاد دته امر کاوه چې دا چرګان را پټ کا نو دا به ورته چرګان به راډیو دا لږ قد نه ټیټ ده نو دا به ډېر تیز و او نو دا به دا چرګان رانیول نو ماشاءالله چرګان ښه پریمانه دي څومره چرګان تاسو سره نور دي نور څومره ورور مې موږ دا نه دي پټ کړي دا موږ اغستې دي ورور مې ته دا سره هم خبره کوي په قرآن ډېر ښه دلته یو بل ماما ولاړ ده تر اوسه ماما دلته دا تاسو چانه کباړ کې اخیستی که څنګه دا کباړ کې نه دی اخیستی دا زموږ ډېر لوکس ماما دی ډېر ښه پلیټر په څو ورکوئ پلیټر موږ سره مختلف رقمه پلیټر شته دي 300 نه نیولې تر 300 500 800 1200 چې سره پلیټر تاسو غواړئ ان شاء الله بعد آماده کیږي د خیره ته دې ما دې سر ته وګوره دا به د 100 روپۍ پلیټر سره برابري والا ورور مې 2 روپۍ پلیټر هم ورته نه برابرېږي نو ملګرو موږ به سر د خو پلیټر نه دا خوله د پلیټر ته نه جوړه ولې ولې ورور خبریال یم زه راغلی مرکز سره کوم ستا صفت کوم ورته راځي ما ته دا د صفت کې که غیبت کې څه شی مې ویلی دي زه ورور مې زه دا شیان دې ټولوه تا هم وهم او دا ستا دا کامرامین هم وهم خولې کې وړم ځان سره او خدای خدا کوم سره ته زما په ځای کې ما سره بدمعشي کوې ښه زه خپرونې ته راځو پرېږده نو ملګرو ماشاءالله واوا پاسپورټ په مارکو بازار کې دا ډېر ښایسته خوراک پکوي په خوراک کې خو نشته یو بل دا چې ارزانه ده خو زه بیا په دې خوشحاله یم مخکې مې ویلی چې کوم همکاران دلته لګیا دي نو دوی مخکې بې ځایه به ګرځېدل یا به چرګې پټولې یا به کباړ پټولې پردي ناوې را خلاصولې بامونه او ماشاءالله اوس کاروبار کې الحمدلله ډېر ښه خبره ده که نه ځوان په کار کوي ته ولې ښه صفت شروع کړې بېرته ورانې وکړې خیر ده که نه راځو بېرته خبرو ته راځو نو ملګرو دا ځوان چې دا د ماته دلته بل دکاندار ویلی د ځوان یو ځل بندي شوی و جیل یې خوړلی ده هغه دا چې ده وزې ته سترګک والی و بس یو د خدای یو بدبخته سړی و مړه خو اوس ماشاءالله دلته دا کاروبار کوي او دا ځوان ورسره مصروف ستړی مه سې ښې په خیر راځه دې خوا راسه نوم دې چې ده سلمان د کوم ځای کونړ یې څومره وخت کېږي تا د ملګرو سره یو ځای سوی او څومره چرګان به دا زمونږ ویټر دی چرګان نه پټي ته قرآن ته دا څه خبرې مخکې به ټلوسو ویټر ده په قرآن کې غصه مې درته راغله که نه وهلو نه به دې زغلول ډېر ورور مې خو ښه دی چې په حیا په عزت کې ورته ښایسته خپرونه جوړه کړه بیا لاړ شه ورور مې دا ډېر تېز ده سره مرکه کوو دا سړی ماما ښه سړی ده خاندي مه ماما لکه تا به چې کله دغه ملګري به دې لېږل غلا پسې که نه چې منډه کې چرګې را پټې کوي یا ناوې را خلاصې کوي
د ورځې به دوی څومره کمای دوی کوله څومره چرګان به راپټول والا وروره ورځې پوه شو دا خیال ماما چې دا خو ډېر چالاک او پوه شوې ورځې څلور یا پنځه چرګان چې دي به غاړې ته همدغه ټکی مکه ورته تا اوس د سره لاس یو کو غل ده غل ده خو ماشاءالله اوس دا د کاروبار شروع ده دا ښه خبره ده ځوانان په کار مصروف شي ځوانانو ته زمینه برابرېږي د کاره او بیا ماشاءالله واوا پاسپورټ خو ډېر ښایسته خواړه پخوي دا ټول نه ښه خبره دا ده خو دا چې دا چرګې ولې پټولې څه مجبوریت ده چې دا چرګو پټول یا ورور مې ته دا خبره پرېږده ستا اعصاب زه پوهېږم ستا اعصاب خراب شوي دي ته راځه زه تا باندې زموږ د واوا فاسټ فوډ سپیشل کویټه چای وڅښم راځه دې ځینې راځه ورور مې چې ته بل چای ونه وې ته راځه هلته ځو خبره کوم پنځه دقیقې مې ګپ در سره ولګاو یو پرینک هم در سره کوو غل نه ور سره وکړه موږ دا خبرونه داسې ده چې ګپ شپې خبرونه ده خلک خندو لګا هم یو پیغام ورکوو هم حوصله معلوموي ملګرو هم یو د دردمنو هېوادوال ته یو خو مسکا ورکوو غل نه ماشاءالله سړی ډېر ښه سړی ده ګپ مې ولګاوه قربان نو که څه ویل غواړې د خپل د کاروبار باره کې مهرباني مننه خوشحاله اوسېږي په لومړي سر کې خو چې دی تاسو ټیم نه ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی واوا فاسټ فوډ ته او بیا خپل هغه مینوالو ته چې دلته واوا فاسټ فوډ ته راځي ځوانان راځي د هغوی ټولو نه ډېره مننه کوو ځکه چې په ډېر کم وخت کې ځوانانو په مارکو کې زموږ واوا فاسټ فوډ ته ډېر سپورټ ورکوو ډېر مینه یې موږ ته راکړله د دوی زیاته مننه کوم او بل دوی ته ډاډ ورکوم د هر شي د کیفیت په اړه انشاءالله چې هر څه به تازه پخېږي او ډېر په ارزانه قیمت او په ډېر ښه قیمت به تاسو ته وړاندې کېږي نو هغه ملګري چې میلې لري چکر یا په چا باندې مغه وي نو دلته مختلفې پلیټرې موږ لرو نو تاسو کولی شئ چې راشئ او زموږ د پلیټرو نه زموږ د مختلفو خوراکونو نه خوندونه واخلئ بلکل ملګرو هغه مخکې به چې کومه غلا ده کوله چرګې هغه زوی دواړه پټوي خیرونه څومره وخت کېږي دا جرګو غلا ته تاسو شروع کړه دا شپږ کاله کېږي شپږ کاله دا ښه پاخه دا زموږ مشر خوراک ته راغلی نه همداسې راغلی دا زموږ مشر دی غلاګانو ته موږ دا لګي وروره پوه شوې زموږ مشر همدا دی سر ګروپ هم همدا دی همدا هم غلاګانو خلاصې څوک بیا د راخلاصې څوک چې خلاصې بیا موږ مشر هم ته همدا ته هم راخلاصوې ما رسوا کوه زه ښه سړی ما رسوا کوه زموږ غلا مشر چې دی همدا دی ملګرو ډېره مننه واوا فاسټ فوډ ته راغلي وو دوی سره مې یو پرینک وکړه لږ په غوسه کړه نو ماشاءالله خلکو صفتونه ډېر کړي موږ به هم خوراک کوو او تاسو به وایو نو چې دا څنګه وو نو که تاسو هم غواړئ چې راشي یا ښه خواړه وخورئ په کمو پیسو په ارزانه قیمت واوا فاسټ فوډ ته راشئ ډېره مننه کټ مې ولګو خفه نه شئ مننه ډېره مننه